بسم الله الرحمن الرحیم. د لوستنې طلب سپېڅلي خپلواک نامه سره ګرانو زده کوونکو او لیدونکو د افغان تعلیمي اکاډمۍ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زموږ تاسې درسونه د یوولسم ټولګي د ریاضي مضمون د درسونو په ادامه نن دریم درس کې غواړو چې د بیضوي معادلو په اړه معلومات لاسته راوړو. بیضوي هغه حالات چې مرکز یې په مبدا کې وي او بیضوي دوه حالات لري چې افقي عمودي وي. د دې معادلې څه ډول دي او د دې راسونه محرکي فاصلې لوی قطر اوږدوالی څنګه پیدا کولی سو. د همدې موضوعاتو د زده کړې لپاره زموږ سره د همدې ویډیو تر پایه مل واوسئ. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، زموږ تاسې بحث موضوع د بیضوي معادلې دی چې مرکز یې په کوم ځای کې وي؟ په مبدا کې وي. خو مخکې له دې په تېر درس کې موږ تاسې د انالمرکزیت په اړه بحث کړی و. په دې کې یو لږ بحث پاته دی. انالمرکزیت موږ تاسې ویلي وو چې د محرکي فاصلې او د لوی قطر د اوږدوالي نسبت ته وایي، چې موږ تاسې داسې یو فارمول ورته لیکلی وو، ای مساوي کېږي سی پر ای، چې دې ته موږ تاسې د انالمرکزیت فارمول یا رابطه ویل. اوس په دې کې موږ تاسې ته په انالمرکزیت کې دوې خبرې باید موږ تاسې مهمې دي. که چیرې د انالمرکزیت صفر سي، کوم ډول شکل منځته راځي؟ انالمرکزیت د شکل په ټاکنه کې ډېر زموږ سره رول لري یا کومک کوي. که چیرې د مخروطي مقاطع کې انالمرکزیت صفر سي، نو بیا په دې وخت کې دا ډول شکل چې دی دا به کوم ډول شکل ته ورته وي؟ دا به یو دایره منځته راوړي. یعنی که سی صفر سي، سی هغه وخت صفر کېږي چې محرکونه راسي مرکز ته. کله چې په بیضوي کې محرکونه مرکز نقطې باندې منطبق سي، بیا په دې وخت کې سی صفر ده. کله چې سی صفر سو، کوم ډول شکل جوړیږي؟ بیا په دې وخت کې د بیضوي څخه دایره جوړیږي. او د بیضوي انالمرکزیت چې بیا دی هغې در یوه کوچنی وي او در صفر چې شي وي لوی وي. یعنی که صفر سو چې شي وه دایره وه. اما د بیضوي انالمرکزیت په کوم وخت کې څه ډول یو عدد به وي؟ د بیضوي انالمرکزیت چې دی هغوی د صفر او یو په مابینځ کې یو عدد راځي. داسې یو عدد راځي چې د هغوی قیمت به در صفر لوی وي او تر یوه به چې وي کوچنی وي. په دې کې بیا وروسته په مثالونو کې پر دې باندې موږ تاسو بحث کوو. یو مثال یې راکړی دی، وایي که چیرې مثال یې په داسې شکل سره دی، وایي که د بیضوي انالمرکزیت یې راکړی وي 2/3 وي. که چیرې بیضوي انالمرکزیت 2/3 وي، وایي تاسې څه پیدا کړئ؟ د لوی قطر او کوچني قطر نسبت پیدا کړئ، A پر B پیدا کړئ. ای مساوي 2/3 انالمرکزیت 2/3، A لوی قطر او B کوچنی قطر، د دې دوه نسبت وایي تاسې په لاس راوړئ. څنګه کولی شو د دې دوه نسبت په لاس راوړو؟ موږ ته چې د دې قیمت لاسته راوړو، اول به A او B او C پیدا کړو. په دې فارمول څخه معلومیږي چې A مساوي کېږي C پر A. نو د لوړ قیمت چې دی دا د چا قیمت دی؟ دا د C قیمت دی. او لاندې قیمت د چا دی؟ د A. کله چې C و A خوا د پیدا سوه، اما B زموږ په کار ده چې B څنګه پیدا کړو؟ د B د پیدا کولو لپاره موږ تاسې داسې یو رابطه ویلې ده، حل C مربع مساوي کېږي A مربع منفي B مربع د محرکونو او قطرونو ترمنځ رابطه وه. د C قیمت 2 دی، 2 مربع مساوي کېږي د A قیمت 3 مربع منفي د B قیمت نسته، هغه خپله کاږو. نو 2 مربع مساوي کېږي 3 مربع منفي B مربع. 2 چې مربع کې 4 کېږي او 3 چې مربع کې 9 منفي B مربع. B مربع به دې طرف ته راواړو او 4 به A طرف ته واړو. یعنې B مربع د مساوات دې طرف ته او 4 به د مساوات A طرف ته. B مربع به مساوي سي. دا چې کله دې طرف ته راواړو باره 9 منفي 4 کېږي. د 9 چې 4 لاړ سي 15. B مربع به مساوي په 15 سي. د دواړو طرفو چې جذر ونیسو B به مساوي سي جذر لاندې 15. د B قیمت پیدا سو. د چا څخه موږ ته د B قیمت پیدا کړي؟ د محرکونو او قطرونو ترمنځ د رابطې څخه. کله چې B پیدا سوه، اوس نو دغه برخې نسبت ته کولی سي پیدا کړي چې A پر B به مساوي سي. د A قیمت څو دی؟ 3 او د B قیمت نسبت یې څو راغلی؟ جذر 15. نو 3 پر جذر 15 دا د لوی قطر او کوچني قطر نسبت موږ ته څه وکړي؟ په لاس راوړئ. د انالمرکزیت د شکل څخه موږ ته نسبت په لاس راوړئ. د دې څخه وروسته زموږ ته اصلي درس نن بحث موضوع د ایکویشن اف الیپس یا د بیضوي معادلې دی. کله چې موږ ته د بیضوي معادلې وایي چې مرکز یې په مبدا کې وي، د داسې یو بیضوي معادلې چې مرکز یې په مبدا کې وي، دوه حالات دي، یا به مرکز په مبدا کې وي یا به مرکز د مبدا څخه یوې اختیاري نقطې ته تللی وي. اوس نو کله چې مرکز په مبدا کې وي، دا بیضوي دوه حالات لري، یا به عمودي حالات وي یا به افقي. عمودي حالات څه ډول حالات وایي؟ کله چې د بیضوي مرکز په مبدا کې دی او محرکونه د وای پر محور راسي، یعنې لوی قطر د چا پر محور راسي؟ د وای
ځکه محراک او لوی کوتر سره تړلي دي. که چیرې محراکونه یا لوی کوتر د وای په محور راغلی دا ډول بیضوي ته موږ تاسو عمودي حالت ته بیضوي وایو. او کله چې مرکز په مبدا کې د بیضوي محراکونه یا لوی کوتر د ایکس پر محور راسي نو بیا دا ډول د بیضوي حالت ته بیا موږ تاسو کوم ډول بیضوي ویل کېږي؟ دې ته بیا موږ تاسو افقي حالت ته بیضوي وایي. نو بیضوي دوه حالات لري، که لوی کوتر یا محراکونه د وای پر محور راغله عمودي، که لوی کوتر یا محراکونه د ایکس پر محور راغله دې ته افقي حالت وایي. اوس نو په همدغه اساس باندې د بیضوي دوه حالات معادلې موږ تاسو وایي، یو چې افقي حالت وي یعنی لوی کوتر د ایکس پر محور وي، او بل عمودي حالت چې لوی کوتر د وای پر محور وي. د افقي حالت لپاره د داسې بیضوي معادله چې افقي حالت وي د هغې بیضوي معادله بیا په داسې شکل سره ده: ایکس مربع پر ا مربع مثبت وای مربع تقسیم پر بی مربع مساوي کېږي په چا سره؟ په یو سره. دغه معادلې ته بیا موږ تاسې د افقي بیضوي معادله وایو په هغه حالت کې چې مرکز یې په کوم ځای کې وي ګرانو زده کوونکو او لیدونکو؟ چې کله یې مرکز په مبدا کې وي. کله چې مرکز په مبدا کې وي نو بیا په داسې حالت د داسې افقي بیضوي معادله ایکس مربع پر ا مربع جمع وای مربع پر بی مربع مساوي په چا سره؟ په یو سره. موږ ته څه معلومیږي چې دا افقي بیضوي ده. ا لوی کوتر راشي، بی کوچني کوتر، نور نو دا همیشه زموږ باید په یاد وي چې ا د لوی کوتر نمایندګي کوي، بی د کوچني. که لوی کوتر تر ایکس لاندې راغلی دا افقي، که لوی کوتر بیا تر وای لاندې راغلی دا څه شوه؟ عمودي. اوس نو کله چې د بیضوي معادله خو مو وپېژنل په دې کې زموږ څخه څه شي غواړي یا کومو برخو باندې پوښتنې کېږي. په لومړۍ برخه کې موږ ته وایي مرکز. مرکز خو سی سنټر چې کله پیدا کوو هغه 0 و 0 دی. دویم محراک مختصات، دوه محراک دي، یو اف دی او بل اف زبر دی. محراک افقي د ایکس پر محور دی، سی او 0 دا یو فارمول، او اف زبر چې پیدا کوم هسې منفي سی او چې راځي 0. دریم لوی کوتر مختصات چې پیدا کوو ا او ا زبر، ا چې دی هغوی هم د محراک سره یو شان دی، ا او 0، ا زبر چې بیا کله پیدا کوو منفي ا او 0. او څلورم قدم کې د کوچني کوتر مختصات چې پیدا کوو بی او بی زبر. لوی کوتر او محراک سره تړلي دي. که محراک د ایکس پر محور راغلی لوی کوتر هم د ایکس پر محور، که محراک وای ته واوښته لوی کوتر هم وای ته اوړي. ولې کوچنی کوتر بیا د دې مخالفه دي. کله چې دوی د ایکس پر محور راسي کوچنی کوتر د وای محور ته اوړي. 0 او بی، او بی زبر 0 او منفي بی. موږ ته سي د دې برخو نومان باید زده کړو. د سی موږ ته مرکز راشي، او دا د محراکو مختصات راشي. ا او ا زبر لوی کوتر راسونه، او بی او بی زبر د کوچني کوتر راسونه، موږ تاسې د بیضوي په افقي بیضوي کې دغه 4 ډوله موضوعات پېژندنه مهمه ده: مرکز پیدا کول، لوی کوتر راسونه، کوچني کوتر راسونه، او د محراک مختصات. بیا وروسته په مثالو کې پر دې باندې بحث کوو. دویم حالت چې بیا دی هغوی د بیضوي د عمودي حالت معادله. کله چې بیضوي عمودي حالت یې راکړی وي نو بیا په دې حالت کې معادله بیا په داسې شکل سره ده چې عمودي حالت وي: ایکس مربع پر بی مربع مثبت وای مربع پر ا مربع مساوي کېږي په چا سره؟ په یو. دا د داسې یو بیضوي معادله ده چې عمودي حالت، ځکه لوی کوتر در وای محور لاندې راغلی. اول موږ څخه سنټر باس کېږي. سنټر خو 0 و 0 دی ځکه مرکز یې په مبدا کې دی. دویم د محراکو مختصات اف، ځکه دا ور محراک د وای په محور دی، 0 او سی. اف زبر 0 او منفي سی. دریم لوی کوتر راسونه ا 0 او ا، ا زبر چې دی 0 او منفي ا. څلورم کوچني کوتر مختصات چې کله پیدا کوو بی او 0 ځکه کوچنی کوتر د دې مخالف است، او بی زبر منفي بی او 0.
د هغه نوماندې نو ځکه یو ځای چې ولیکل څه دوه مارې بیا لیکلو ته ضرورت نشته. اوس نو کله چې د عمودي او افقي بیضوي معادلې موږ پېژندلې او د هغوی د مختصاتو فارمولونه زموږ ته زده شوه، کله چې مثال راځي په همدغه موضوعاتو کې پوښتنه کېږي یا د محراق مختصات غواړي یا د لوی کوټه رسونه غواړي یا د کوچني کوټه رسونه غواړي. لومړی مثال یې داسې راکړی دی، وایي که چیرې د یو بیضوي د لوی کوټر اوږدوالی 6 د کوچني کوټر اوږدوالی 4 وي، دوه پوښتنې کړي دي. وایي تاسې معادله پیدا کړئ په هغه وخت کې که لوی کوټر د ایکس پر محور راسي، او دویم حالت که چیرې لوی کوټر وایي د وای پر محور وي بیا به معادله څنګه وي. اوس د معادلې د پیدا کولو لپاره ای او بي ته ضرورت شته. ای او بي چې ستا کله زده سي بیا ته معادله پیدا کولی سي. په تېرو درسونو کې د لوی کوټر د اوږدوالي فارموله او د کوچني کوټر د اوږدوالي لپاره موږ فارمولونه ویلې وه. اول به د دې لوی کوټر اوږدوالي او کوچني کوټر د اوږدوالي څخه ای او بي پیدا کړو، بیا معادلې په اسانۍ سره څه کولی سو لاسته راوړلی سو. حل ای و ای زبر مساوي په 2 ای سره و، دا قیمت چا دی؟ د 2 ای دی. نو دا قیمت چې کله د 2 ای دی نو 2 ای مساوي کو په چا سره؟ په 6 سره. دواړه طرفونه چې پر 2 تقسیم کې ای به څو سي؟ 3 سي. ای پیدا سو. بی او بی زبر موږ په فارمول کې ویلي وو چې کوچنی کوټه راشي چې دا 2 بی موږ فارمول 2 بی و، نو د 2 بی پر ځای څو راغلي؟ 4. نو 2 بی مساوي کو په چا سره؟ په 4 سره. کله چې 2 بی مساوي په 4 سره کو دواړې خواوې چې پر 2 تقسیم کې بی به مساوي په چا سره سي؟ په 2 سره سي. اوس نو کله چې ای او بی پیدا سوه معادله بیا په اسانۍ سره ته کولی سې ګرانې زده کوونکو په لاس راوړو. څه رقم په لاس راځي؟ 2 حالات دي. اول حالت ای افقي بیضوي چې کله لوی کوټر د ایکس پر محور راسي دا افقي، که لوی کوټر د وای پر محور راغلی دا څه شته؟ عمودي. د افقي حالت لپاره موږ ته معادله په داسې شکل ویلې چې ایکس مربع پر ای مربع، لوی کوټر ای دی، بی کوچنی کوټر دی، 3 مربع جمع وای مربع پر بی مربع. فارمول خو زموږ ته زده دی چې وای مربع پر بی مربع، د بی قیمت 2 مربع مساوي په 1 سره. دا چې ساده کو ایکس مربع پر 9 جمع وای مربع پر 4 مساوي په 1 سره. دا د افقي بیضوي معادله سوه، یعنې داسې معادله سوه چې کله یې محراق د چا پر محور وي؟ د ایکس پر محور وي. دا 3 مربع او 2 مربع د کومې خوا سوه؟ دا د ای او بي قیمت په عمومي معادله کې مې د ای پر ځای 3 کښه شوي او د بي معادلې پر ځای مې څو کېږه شوي؟ 2. دویم د بي حالت. د بي حالت چې کله موږ ته زده کوو وایي که چیرې لوی کوټه د وای پر محور راسي دا عمودي حالت دی. د عمودي حالت کې بیا د ایکس مخرج کوچنی دی، د وای مخرج غټ دی، نو ایکس مربع پر بی مربع د بی پر ځای څو یږدو؟ 2 مربع جمع وای مربع پر ای مربع د ای قیمت 3 مربع مساوي کېږي په چا سره؟ په 1 سره. دا که چیرې د توانو ساده کړو ایکس مربع پر 4 او مثبت وای مربع پر 9 مساوي په چا سره؟ په 1 سره. نو دا دواړه جزونو جوابونه پیدا. که چیرې د ایکس مخرج غټ دا افقي، که د وای مخرج غټ و هغه چې عمودي، یعنې د افقي عمودي د معلومولو لپاره پر لوی کوټر تشخیصیږي. که د ایکس مخرج لوی کوټر وي یعنې غټه ده د افقي، که د وای مخرج غټه ده د راسي عمودي. دویم مثال وایي 4 ایکس مربع جمع وای مربع مساوي کېږي په 100 سره؟ په 14 سره. وایي دا چې کله په 14 مساوي کېږي وایي تاسې د دغې معادلې مرکز، محراق، لوی کوټر، کوچني کوټر راسونه ټوله برخې وایي پیدا کړي. اول به دا معادله و معیاري اسټنډرډ شکل ته واړو. معادله معیاري اسټنډرډ شکل هغه وخت چې کله معادله په 1 سره مساوي وي، اما دلته معادله په 14 سره مساوي ده. کله چې معادله په 14 سره مساوي اسټنډرډ یا معیاري شکل نه دی، نو دا به اول موږ ته معیاري اسټنډرډ شکل ته بدلوو. څنګه کولی سو چې معادله یا معیاري اسټنډرډ شکل ته تبدیل کړو؟ حل. نو د معادلې ټوله طرفونه پر 14 تقسیموو چې کله په معیاري اسټنډرډ شکل سره اړوو. 4 ایکس مربع پر 14 او مثبت وای مربع پر 14 مساوي 14 پر 14. دې چې اختصار کو 1 4 هغه 4 4 4 14. نو باره معادله دا شکل لري چې ایکس مربع پر 4 او مثبت وای مربع پر 14 14 په 14 تقسیم کې 1 چې دغه معادلې ته بیا موږ تاسې د دې معادلې معیاري یا سټنډرډ شکل وایي. یعنې کله چې کومه معادله چې دوی موږ ته راکړې ده هغوی معادله په معیاري سټنډرډ شکل نه وه، هغه وخت یو معادله په معیاري سټنډرډ شکل ده چې هغوی مساوي په 1 سره وي.
او اوس نو کله چې معیاري اسټنډرډ شکل ته واوښتل اوس نو د دې کې موږ تاسو د ای او بي او سی قیمت پیدا کوو. کله چې ای او بي او سی پیدا کړو ټولې برخې کولی شو په ترتیب سره پیدا کړو. موږ ته کوچنی مخرج بي مربع راښیي او غټ عدد مخرج بیا ای مربع راښیي. نو غټ عدد وای لاندې راغلی دا عمودي بیضوي ده. موږ څه پوه شو دا کوم ډول بیضوي ده؟ عمودي. بي مربع مساوي کوو په 4 سره د دواړو طرفو جذر نیسو. بي به مساوي په 2 سره سي په 2 سره سي. ای مربع مساوي کوو په 4 سره په 14 سره د دواړو طرفو جذر نیسو. ای به مساوي په 4 سره سي په 4 سره. کله چې ای او بي پیدا سوه دوم قدم کې سی مهمه ده. کله چې سی هم پیدا سي بیا موږ کولی شو چې مرکز محراک لوی کوتر دا ټوله پیدا کړو. د سی د پیدا کولو لپاره موږ تاسو د کوترونو او محراکونو ترمنځ رابطه داسې ویلې وه چې سی مربع مساوي کېږي ای مربع منفي بي مربع. سی مربع به مساوي سي. ای مربع قیمت څو دی؟ د ای مربع قیمت 14 دی منفي د بي مربع قیمت 4. د 14 4 لاړ سی مربع به مساوي سي په 12 سره. د دواړو طرفو چې جذر ونیسي سی به مساوي سي 12 سره جذر لاندې او یا د 12 څخه که داسې ښایي 4 3 12 د 4 جذر 2 دی بره 2 ضرب جذر 3 هم چې کولی شو زده کوونکو لیکلی شو. هغه په دې خاطر د 12 پر ځای کې ښایي شو 4 ضرب 3 د 4 جذر څو دی 2 او 3 پوره جذر نه لري هغه خپله چیش کې وکاږو. نو په دا شکل سره موږ ته سی قیمت هم پیدا کړي. کله چې ای او بي او سی قیمتونه پیدا سوله او د دې قیمتونه موږ ته چی وکړه لاسته راوړله اوس نو زموږ څخه په دې کې دی چې غواړي مرکز محراک او لوی کوتر مختصات چې دا غواړي. نو دا څنګه کولی شو چې وکړو په لاس باندې راو. نو کله چې بي او ای او سی قیمتونه په لاس موږ ته پیدا کړله اوس اول زموږ څخه محراک مرکز غواړي. مرکز خو موږ ته ویلي و چې دا مرکز یې په مبدا کې دی 0 او 0. په دوم قدم کې د محراک مختصات اف کوم ډول بیضوي ده؟ افقي کې عمودي. غټ مخرج د وای دی عمودي. نو سی د وای پر محور راځي 0 او سی. 0 خپله د سی قیمت موږ پیدا کړي چې 2 ضربي جذري 3. دریم اف زبر چې بیا کله پیدا کوو په دغه حالت کې اف زبر ماسي علامه د سی منفي کوو منفي سی 0 او منفي 2 ضربي جذري 3. دریم لوی کوتر چې کله پیدا کوو ا موږ ویله محراک او لوی کوتر یو د بل سره تړلي دي بسته دي. که دی د ایکس وای محور ته راغلی لوی کوتر هم د وای په محور دی. نو هغې بیا 0 او چې شي ا د ای قیمت موږ پیدا کړی و 4 0 او 4. ای زبر 0 او منفي ا 0 خپله ا ماسي چې وکړه منفي که منفي 4. څلورم بي بي بیا د دې مخالف دی. کله چې دی د وایر په محور راغله بي بیا د چا په محور باندې راځي زده کوونکو د ایکس په محور بي او 0. د بي قیمت موږ ته پیدا کړی و څو د بي قیمت 2 او 0 او بي زبر چې پیدا کوو منفي بي او 0 منفي 2 او 0 چې دا د محراک مختصات لوی کوتر راسونه کوچني کوتر راسونه او مرکز. اسانه نکته چې شته چې زموږ څخه فارمولونه ګډوډ نشي. که چیرې معادله افقي بیضوي وه یعنې د ایکس پر محور وه سی او ای پر ایکس راځي وای 0 دی بي وای ته وړي. که معادله عمودي راغله لکه دا مثال سی او ای وای پر محور راځي بي د چا پر محور باندې راځي د ایکس پر محور راځي. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو موږ تاسې د نن ورځې درس کې بیضوي معادلې په اړه معلومات لاسته راوړل. موږ تاسې 2 حالات د بیضوي درلوده یو افقي او بل عمودي. کله چې د بیضوي لوی کوتر د ایکس پر محور راسي او یا د ایکس محور سره پرې موازي کشه راسي دا ډول بیضوي ته موږ افقي بیضوي وایي. او کله چې بیا د بیضوي لوی کوتر یا محراکونه د وای پر محور راسي یا د وای د محور سره پرې موازي کشه راسي دا ډول حالات د بیضوي افقي عمودي حالات وایي. چې د دې معادلې موږ تاسو ویلې او ترڅنګ مې د دې پر مثالونو باندې چې وکړي بحث وکړي او په دې اړه مې بشپړ معلومات تشریح کړله او موږ تاسې به د دې څخه بشپړ معلومات زده کوونکو تاسو ته دې وکړي چې ترلاسه کړي وي. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو زموږ تاسې د نن ورځې درس پر همدې باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. په لوی چتن تعالی مې سپارم ښې چارې ښه وخت.